د تعلیم الاسلام رادیو قدرمنو اوریدونکو د منبر اواز د خپرونې په سلسله کې اوس تاسو پام راړو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و اصلاحي بیان ته. په دې هیله تر اخري شیبو ملتیا وکړي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترم مسلمانان ورونو، د روژې مبارک میاشته را روانه ده چې دا ډیره د عظمت میاشته ده او ډیره د برکت میاشته ده. د دغه میاشتې مقصد څه دی؟ د روژې مقصد څه دی؟ دا موږ ته تیرول څنګه پکار ده او موږ معاشره کې چې نظر واچو دا خلک یې څنګه تیروي، د شپې څه کوي او د ورځې څه کوي. دغه ایسو خبرې ستاسو سره شریکول غواړم. امید لرم چې ښه په غور سره واوري او د عمل په نیت باندې واوري. عزتمنو، د ټولو څه د مخه تاسې راسئ چې موږ غور وکړو چې الله جل جلاله دومره مهربان او کریم ذات دی چې د مور و پلار څخه هم ډیر زیات مهربان او کریم ذات دی. نو هغه ذات پر موږ باندې دغه تکلیف ولې راوستلی دی چې د ساره څخه تر ماښامه د خوراکه څه بند، په دغه ګرمۍ کې د اوبو څه بند، نه به اوبه څښې نه به خوراک کوي. حالانکې مور و پلار خو د زوی په خوراک نه کولو پریشانه کیږي، په اوبو نه څښلو سره پریشانه کیږي. د هغو دا خواهش وي چې زما زوی خوراک کوي، زما زوی اوبه څښي. نو الله جل جلاله پر موږ تاسې باندې دغه تکلیف د څه وجې سره راوستلی دی، پر دې باندې نظر واچو. محترمینو، الله جل جلاله چې په کم آیات کې د روژې د فرضیت خبره کړې ده چې پر تاسې باندې روژه فرض ده، او هلته دا ورسره ویلي چې وجه دا ده لعلکم تتقون، چې تی تقوادار او پرهیزګار. یعنی الله جل جلاله زموږ د روح علاج کوي چې روح د هغه علاج په د روژه سره وسي. د انسان سره دوه شان تړلي دي، یو روح ده او یو جسم دی. روح در جسم ډیره غټه مرتبه لري، ځکه تاسې خپله لږ غور وکړئ. که د یو چا لاسونه نه وي، پښې نه وي، سترګې نه وي، پزه نه وي، غوږونه نه وي، ژبه نه وي، صرف په ده کې روح وي، نو دغه هېڅوک د کوره نه باسي. مور به هم خدمت کوي، خور به هم خدمت کوي، پلار به هم خدمت کوي، رور به هم کوي، هر قریب به در دا جوړ د ده ډېر خدمت کوي چې دا معذوره دی، معیوبه دی، نه سترګې ستا، نه لاسونه ستا، نه غوږونه ستا، نه پښې ستا، نه ژبه ستا، او بس صرف سا کې ځي او راځي، دی د کوره څوک نه باسي. لیکن که د چا یو ښایسته زوی وي نازبینه، چې د هغه جوړې په علاقه کې نه وي، ښایسته لاسونه او پښې، ښایسته سترګې او خوله وي، ښایسته غوږونه وي، ښایسته ژبه وي، هر څه اعلی وي، ښایسته وي، لیکن د ده څه روح ووتله، دغه نازبینه زوی چې دا کور ټول په نازیږي، د دې سره بیا په دا کور کې څوک یوه شپه نه. د هغه مور به بیا د دغه زوی څه بیریږي، یوازې به د شپې نه ورسره کښېني، ځکه دی مړ دی، روح یې وتلی ده. نو د دې څه دا معلومه سوله چې روح سا در جسم ډیره لوړه ده. لیکن په بدقسمتي او بدنصیبي سره چې کله جسم ناجوړه سي، د جسم ناجوړي پر سر درد سي، تبه سي، کینسر سي، نورې ناجوړي ورپېښ سي، نو دا ټوله قریبان یې ډاکټران لزغلي، پیسان ورکوي، روپۍ پر لګوي چې زموږ د زوی علاج وسي. حال دا چې د جسم ناجوړي دومره خطرناکه نه ده، خو ټوله قریبان په هغه باندې پریشانه وي. لیکن خدا ناخسته که د روح ناجوړي چاته ولګېدله، د روح یو داسې مرض، داسې ناجوړي ده چې په دنیا کې به ژوند خوند نه ورکوي.
بنگلې به وي، موټران به وي، کور به وي، بچان به وي، هر څه به ورسره وي، لیکن روح یې ناجوړه ده. دی به پریشانه وي، په د خپل ژوند کې به تنګ وي، دی به ماخصن په ګولۍ باندې ځان بېدوي، خوب به نه وله راځي، خودکشي ته به مجبوره وي چې زه ځان په خپله مړ کړم، داسې به وي. او د مرګه بعد جسم ناجوړي خو صرف د مرګه پرې د سړي پرې وي چې هر څومره خطرناکه ناجوړي وي، لیکن دی مړ سو، دا ناجوړي بیا د دسې بیلیږي. لیکن روح ناجوړي چې دا پر مرګ سړی نه پرېږدي تر څو چې د جهنم کنج ته نه یې رسولی. په قبر کې به هم دا ناجوړي ستاسې در سره وي، ته به په تکلیف کړی وي. په محشر به هم در سره وي، در څو چې هغه ځای ته دې وغورځوي چې د هغه ځای اور وقودها الناس والحجاره چې په انسانانو په ډبرو سره بلیږي. نو الله جل جلاله زموږ د روح علاج کوي په دا روژه سره. داسې نه چې دغه وږه او تنده چې پر موږ باندې راسي، دا په حقیقت کې الله پر موږ باندې رحم کوي. ګوره د یو چا شنوټې ماشوم بچی ناجوړه وي، هغه ته اسپتال یې ورولي، ډاکټر له ورولي، ډاکټر دغه شنوټې بچه باندې چړې راواخي، اپریشن یې ورکوي د زړه یا د بل بدن د بل ځای باندې، دغه کښنۍ بغارې چغارې نارې وهي، دا ټول اسپتال په بغارو په نارو باندې په سر اخیستی وي. لیکن څوک به داسې ونه ویني چې دغه خلک د دا زوی سره ظلم کوي چې دا دومره کښنوټې ماشوم بچی دی داسې په بغارو په چغارو دی. هېڅوک دا وایي نه، بلکې هر سړی وایي چې دغه پلار او دا قریبان د ده سره ښه کوي او دی و ډاکټرانو ته پیسې ورکوي، هغه ډاکټر د ده په زوی کې چړې وي. ځکه د ده دا امید دی چې دا لږ ساعت تکلیف چې کوم زما پر زوی باندې دی، دا را روان وخت کې دا په ښه دغه سره بدلیږي، په آرام، په سکون، په راحت سره بدلیږي. دا همیشه ناجوړي به د ده ختم سي. که چیرې ډاکټر ورته ووایي کینسر والا ته، شوګر والا ته چې دا شی به نه خورې، حلال شان وي، دا شی به نه خورې، غوړ به نه خورې، خوږ به نه خورې، دا ټول په خوشحالي سره قبلوي، ځکه دی دا امید لري چې زه به بیا جوړ سم. او که چیرې دی پرهیز نه ورسره وکړي، نو دا امکان شته چې د ده ناجوړي نوره زیاته سي. که و شوګر والا د برې او د مټایو د دې څه ځان ونه ساتي، نو دا 100% امکان دی چې زر واره دی دواوې علاجونه خوري، به دغه ناجوړي نوره پر ترقي سي، خو جوړه به نه سي. نو الله جل جلاله پر موږ باندې دغه پرهیزونه راولي چې ته به خوراک نه کوې، ته به څښاک نه کوې، ته به دغه نفس کمزوري کوې، دپاره د څه؟ لعلکم تتقون، چې ته تقوادار او پرهیزګاره جوړ سې. ستا هغه ماده چې تا د خواهشاتو څه نسې راګرځولی، ستا هغه ماده چې ستا هغه نفس چې تا و خواهشاتو ته ورولي، چې تا په بدنظري اخته کوي، تا په سرو زاورېدلو اخته کوي، تا په غلطو ځای ورستلو باندې دی تا ته کومک در کوي، دغه ماده ستا د کمزوره سي او ستا د هغه دیني ماده چې کومه د هغه زوروره سي. ځکه الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تاسې باندې روژه فرض سوې ده د وجه پاره د دې چې تی تقوادار سي. ځکه په دنیا کې خوشحالي هم پر تقوا تړلې ده. ځکه الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، چې څوک تقوا اختیار کړي موږ هغه ته لارې خلاصوو، ویرزقه من حیث لا یحتسب، د داسې ځای به روزي ورکړو چې ګمان به هم نه وي. ان للمتقین مفازا، الله فرمایي چې کامیابي د متقیانو دپاره ده، د دنیا او د آخرت ګټې د متقیانو دپاره ده. نو الله جل جلاله په دغه روژه سره موږ څه متقیان جوړوي، پرهیزګار را جوړي، زموږ د روح علاج را کوي چې کومه په دنیا کې هم موږ په سختي سره اخته کړي یو، په دنیا کې موږ د بې سکونۍ سره د بې ارامۍ سره اخته کړي یو، او په آخرت کې به هم د عذاب سبب جوړیږي. الله د دې علاج کوي. په یو روایت کې راځي د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه روایت دی، ان عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحذرنا رمضان آتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا
فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. رواه تبرانی. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی فرمایي چې یووارې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روژې مبارکې ته نږدې ارشاد وفرمایي چې د روژې میاشت راغله چې دا ډیره د برکت میاشته ده. په دې کې الله جل جلاله ستاسې طرف ته متوجه کیږي او خپل خاص رحمت نازلوي او ستاسې ګناهونه معاف کوي، ستاسې دعاګانې قبلوي، ستاسو تنافس سیالۍ ته ګوري او په ملایکو فخر کوي. بس الله جل جلاله ته خپله نیکي وښایست. بدنصیبه دی هغه سړی چې په دې میاشته کې هم د الله جل جلاله د رحمت څخه محروم پاتې سي. تنافس سیالۍ دې ته وایي چې یو د بل په حس کې کار وکړل سي، یعنی د یو په مقابله کې ابل د هغه څه زیات کار وکړي، چې یوه سپاره تلاوت کې ابل دوی وکړي، یو درې کې ابل څلور وکړي، چې یو 2 رکعته نفل کې ابل 6 رکعته نفل وکړي، په دینداري کې یو د بل سره مقابله وکړي. نو محترمینو دغه مبارکه میاشت را روانه ده او په دغه میاشته کې موږ ته په دینداري کې یو د بل سره مقابله کول پکار دي. موږ ته داسې ترتیب جوړول پکار دي چې په دغه روژه مبارکه کې به زه څنګه دینداري کولی سم، زه څنګه پرهیز کولی سم، زه څنګه عباداتو ته تقسیم ورکم چې زما رب زما سره راضي وي، زه د خپل رب د رحمت حقداره وګرځېږم. داسې عمل څه زه څنګه ځان وساتم چې خدا ناخواسته چې هغه د الله د رحمت څخه د محروم کېدو سبب جوړ سي. خو افسوس صد افسوس پر ځای د دې چې موږ خپلو دینداري ته یا خپلو عباداتو ته ترتیب ورکو، زموږ ځوانان او زموږ خلک په دغه ترتیباتو کې روان دي چې په دغه د روژې مبارکې په میاشته کې موږ وچکې ته څنګه ترتیب ورکو، موږ پتو ته څنګه ترتیب ورکو، موږ بورډ ته څنګه ترتیب ورکو، موږ د کرکټ او د فوټبال ټورنمنټو ته څنګه ترتیب ورکو. افسوس صد افسوس چې مسلمان د روژې مبارکې په میاشته په راتګ به خوشحاله و چې د روژې میاشته راله چې نفل په فرضو دي، فرض په 80 دي، چې د الله خاص رحمت نازلیږي، الله و موږ ته متوجه کیږي، الله زموږ دعاګانې قبلوي، الله زموږ علاج کوي، زموږ څخه تقوادار او پرهیزګاره جوړوي. موږ په دې خوشحالېدله، لیکن زموږ مسلمانان نن په دغه میاشته کې د ګناهو طرف ته مخه کي. د روژې د مخه به ګناوې نه کوي دومره، د روژې د مخه به ټوله شپه پتې نه کوي، د روژې د مخه به ټوله شپه کرکټ او فوټبال ټورنمنټونه نه کوي، د روژې د مخه به شپې پر چکو پر بوډو باندې نه تېروي، د روژې د مخه به شپې پر غیبتو پر بنډارو نه تېروي. لیکن چې روژه راسي بیا دې ودې ته مخه کم چې د روژې مقصد ولعلکم تتقون چې تاسې تقوا او پرهیزګاره جوړ سي. موږ په خپل عمل سره خدا ناخواسته دا ښکاره کوو چې روژه په موږ کې هېڅ تقوا نشي راوستلی، موږ د دغه حد تېر سوي. پکار خدا ده چې دغه روژې مبارکه میاشته موږ د ورځې د شپې عبادت و الله ته وکړو. د دغه روژې مبارکې په میاشته کې موږ د خپلو ګناهونو څخه په سوونو کیلومتره لرې سو. موږ و خپلو موبایلو ته کلپان ور واچو، موږ و خپلو ټیویانو ته کلپان ور واچو، موږ د بوډو پتې دغه شان ځله وغورځوو، بس د الله و طرف ته متوجه سو، سار و ماښام د الله په ذکر او په عبادت کې مشغوله اوسو. د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم یو بل حدیث دی، حضرت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه د هغه راوي دی، هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایي چې منبر ته رانږدې سي. موږ ورنږدې سوله چې نبی علیه الصلاة وسلام د منبر پر اوله پوړۍ پر اوله زینه باندې قدم مبارک کښېښوی، نو ویې فرمایل چې آمین. چې کله پر دویمه زینه باندې قدم کښېښولو بیا یې وفرمایل چې آمین. چې کله پر دریمه زینه باندې قدم مبارک کښېښوی بیا یې وفرمایل چې آمین. دی فرمایي چې کم وخت نبی علیه الصلاة وسلام د خطبې څخه فارغه سو، لاندې راکښته سو، نو موږ ورته عرض وکړو چې موږ نن ستاسې د منبر ته د ختلو په وخت کې داسې خبرې واورېدلې چې مخکې موږ نه وې اورېدلې. نبی علیه الصلاة وسلام ارشاد وفرمایي چې دغه وخت جبرائیل علیه الصلاة وسلام رالی، ما ته وویله
چې کله ما په اوله زینه باندې پښه کښېښول نو راته ویې فرمایل چې هلاک دې سي هغه سړی چې پر چا باندې د روژې مبارکه میاشته راسي او د مغفرت ونسي. یعنی د یو داسې عمل نه وکړي چې په هغه سره د مغفرت وسي. ما وویل چې آمین. چې کله مې پر دویمه زینه باندې پښه کښېښوله نو جبرائیل علیه السلام چې هلاک دې سي هغه سړی چې د چا مخ ته ستا ذکر مبارک وسي او دی پر تا درود ونه وایي صلی الله علیه وسلم. ما وویل چې آمین. وای کله چې مې پر درېیمه زینه باندې پښه کښېښوله نو ویې فرمایله چې هلاک دې سي هغه سړی چې چا مور و پلار دواړه یا د دواړو سه یو د سپین ږیرتوب په حالات کې وي او دی د هغه په وجه جنت ته ورداخله نسي. یعنی دی د هغه په خدمت سره جنت نه کېدلاسه. ما وویل چې آمین. محترمینو په دې حدیث کې د حضرت جبرائیل علیه السلام 3 شرایع دي او د نبی علیه السلام پر هغه باندې امین ویل دي. اول خو د حضرت جبرائیل علیه السلام په شان د مقرب فرشتې شراوي چې هغه کمه نه وله بیا د هغه علیه السلام امین پرې ویل. نو څومره سخته دا شرع جوړه سوله چې د جبرائیل علیه السلام شرع ده او د نبی علیه السلام په هغه باندې امین ویل. الله جل جلاله دی په خپل فضل و کرم سره موږ ته د دغه 3 کارونو څخه د بچ کېدو توفیق راکړي او د دې بدو کارونو څخه دې محفوظ وساتي. نو که چیرې داسې کوو نو زموږ په هلاکت کې خو بیا څه شک و شبهه نشته. د دور منصور د بعض روایتونو صدا معلومیږي چې په خپل حضرت جبرائیل علیه السلام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې امین پرې ووایه. د دې څخه نور هم زیات اهتمام معلومیږي. نو تاسې راسئ محترمینو چې موږ په دا روژه کې څه کوو. د دې څخه دا معلومه سوه چې داسې کسان هم شته چې په روژه کې مغفرت نه کیږي. داسې کسان هم شته چې په روژه کې نور د هلاکت د تباهي سبب جوړ سي. لکه څنګه چې د شوګر مریض پرهیز نه کوي نور دی و هلاکت ته ورنږدې کیږي دغسې په دغه روژه کې که څوک د ګناهونو څخه ځان نه ساتي نور هم دی و هلاکت ته ورنږدې کیږي. پر ځای د دې چې موږ د روژې قدر او احترام کړی ولی د روژې د عظمت خیال مې ساتلی ولی او په دغه روژه باندې موږ په الله ځان بخښلی وی دغه زوړ رجسټر چې موږ د ګناهونو څخه ډکړی دی دا مې صفا کړی ولی موږ په روژه کې نور ګناهونو ته مخه نور د الله جل جلاله عذاب ته دعوت ورکوو. دغه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي دا در اوسه دغه محنت کوي چې دوی د چکو ټورنمنټونه راوباسي د پتو ټورنمنټونه راوباسي د هغه د کرکټو د فوټبال ټورنمنټونه راوباسي چې ټوله شپه په لهو لعب کې تېره کړي او سار بیده وي بیا ماپښین راکښیني و کولر ته یخ کولر ته بیده سي بیا ماپښین و مازدیګر دی راکښیني او بیا په روژه مات باندې ورپرېږدي چې ما خو نه یو داسې توره ووله چې ما نن روژه نیولې ده. تا توره نه ده ولې ته راسه چې تا څنګه عمل کړی دی چې دغه پتو والا دا ټورنمنټو والا چې د دې حکم څه دی زموږ کتابونه د دې په هکله څه وایي. 3 امامان علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایل که حل جلد نمبر 8 صفحه نمبر 408 هغه لیکي چې 3 امامان پر دې متفق دي چې شطرنج دا پتی د دې هم داسې حکم دی کوم چې د نردشیر دی او نردشیر چې کوم دی دا په ګناه کبیرو کې شمارل شوی ده. ځکه د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه یو روایت راخص دی چې هغه فرمایي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. یعنی چا چې نردشیر لوبه وکړه هغه د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړله. دغه رنګه یو بل روایت راخصلی عن سلیمان بن بریدة رضی الله تعالی عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 328. چې حضرت سلیمان بن بریده رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار سره رانقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې نردشیر څوک کوي
دا کم لوبې کوي نو ګویا هغه خپل لاس د خنزیر په وینه او په غوښو کې رنګوي. د 3 امامانو دا فیصله ده چې دغه پتې د شطرنج دا هم د نردشې رنګه په کبیره ګناهونو کې دي. الله جل جلاله دې مسلمانانو ته هدایت وکړي. او یو بل روایت راخستی دی چې ملعون من لعب بالشطرنج والناظر الیها کاکل لحم الخنزیر. کنز العمال حدیث دی چې شطرنج کول والا دا ملعون دی او دې ته کتل والا مثال داسې دی لکه د خنزیر غوښې چې خوري. او په یو بل حدیث کې راځي چې الله جل جلاله د ورځې 360 واره خپل بنده ته د رحمت په نظر ګوري، خو چې کم څوک پتی کوي یا شطرنج کوي د هغو په دې کې هیڅ حصه نشته. نو محترمینو دغه پتی او دغه شان دا لوح لعب دا څومره سخته ګناه ده، څومره سخته ګناه ده. دا زموږ کتابونو دا دې راخیستي دي او موږ ټوله شپه په دې کې مبتلا یو، ټوله شپه یا په کرکټ او په فوټبال کې یا پر چکو باندې لګي او سهار بیا بیده یو. د روژې مبارکه میاشت زموږ څه په لوح لعب کې تېره سي. پکار خدا ده چې د شپې خوب کوه، د ورځې عبادت کوه، سهار سوه تلاوت ته کښېنه، د غرمې پرې، د ماښامه پرې، د ماپښینه پرې، یا داسې کوه د ورځې خوب کوه، د شپې تلاوت کوه، د شپې عبادت کوه. دا روژه مبارکه داسې نه وبولو چې دا په یې رقم تېره کړو، نه. روژه مبارکه داسې وګورو چې موږ د دې روژې څه ګټه واخلو، موږ په الله باندې خپل مغفرت وکړو، د خپل ګناهونه په الله باندې معاف کړو. د روژې څه ځان نه کړو خلاص، په روژه باندې ځان خلاص کړو. ځکه دا روژه د مسلمان دپاره یو ډال دی، یو سپر دی. د دغه روژې احترام او قدر وکړو. په نزهة المجالس کې یو واقعه راوړي چې یو کافر و مړ سو، یو بزرګ د هغه و څنګ ته وسېدی، نو وایي هغه بزرګ په خوب کې ولیدی چې هغه په جنت کې ګرځي. معنی وویل چې ته څنګه جنت ته راغلی، تا څنګه داسې د احترام او د قدر لایق سوی، ته خو کافر وې، پر کافر خو جنت حرام دی. ته څنګه داسې آرام سکون خو د مرګ بعد پر کافر باندې حرام دی، ته څنګه داسې په آرام او په سکون باندې ګرځي. هغه ورته په جواب کې وویله چې صرف زما زوی ورځ د روژې بې احترامي کوله، د مسلمانانو روژه وله. ما د خپل بچی زوی ووایي چې د مسلمانانو روژه ده، د روژې میاشته ده، دا د احترام وړ ده، د قدر وړ ده، او ته د دې بې احترامي کوې. نو دا زوی مې ووایي د دغه روژې د قدر او د احترام د وجې څخه په آخر وخت کې الله ماته کلمه را په نصیب کړه، زه مسلمان رالم د دنیا سره. یعنی یو کافر چې د روژې د اسلام اهمیت د هغه په زړه کې نشته، هغه د روژې قدر و احترام کوي، الله جل جلاله و ده ته په آخر وخت کې کلمه ور په نصیب کوي. ټول عمر په ګمراهي، په فسق و په فجور، په کفر کې تیر کړي، لیکن په آخر وخت کې هغه د جنت مستحق جوړ سو، کلمه یې وویله او جنت ته ځي. نو چې مسلمان د روژې احترام او قدر نه کوي، نو د دا مسلمان به حال او انجام څه وي؟ آیا دغه مسلمان به د جبرائیل علیه السلام د دغه شرع مستحق نه جوړیږي چې د روژې دا قدرمنه میاشته، مبارکه میاشته چې الله جل جلاله د دې فضیلت په قرآن کې بیان کړی دی او نبی علیه السلام په حدیثونو کې د دې فضیلت راغلی دی، او دی د دا روژې احترام او قدر نه کوي. دی په دغه روژه کې ټوله شپه پتی او بورډونه او چکې، کرکټ، فوټبال، لوح لعب یا غیبت او دغه رنګه مجلسونه کوي. دی د روژې هیڅ قدر او احترام نه لري. نو دا مسلمان به بیا څنګه ګیله او شکوه کوي؟ ځکه چې موږ نن مسلمانان دومره د پریشانۍ سره مخامخ یو. الله جل جلاله فرمایي چې تاسې ته کوم مصیبت رسېږي، ستاسې د لاسونو د وجې څخه رسېږي. نن چې دا کوم حال پر موږ باندې راغلی دی، دا زموږ د لاسو د وجې څخه دی چې دغه مبارکه میاشته په دې کې موږ الله ته پر سجدو سو، الله ته مخه کو، د الله و طرف ته ورمنډه کو، ففروا الی الله، چې د الله و طرف ته منډه کو، د الله پر در باندې سر کښېږدو، تراویح کوو، نفلونه کوو، تلاوتونه کوو، ذکر کوو، استغفار وایو، دعاوې کوو، په الله سره د مسلمانانو پر حال باندې رحم وغواړو چې نن مسلمان د دنیا په کونج
شطرنج کې په چغارو دي په نارو دي. نن د مسلمانانو بچان سرعام د کفارو په ملکونو کې د مسلمانانو په ملکونو کې شهیدانیږي. د مسلمانانو د زنانو عصمتونه د دې عزتونه سرعام نیلامیږي. نن په ټوله دنیا کې مسلمان یو ځای د سکون او د آرام سره نه دی. په دې دعای وکړو د الله څخه په ژړا امن سکون آرام راحت وغواړو، ښه ژوند وغواړو، د عزت ژوند وغواړو، د عزت زندګۍ وغواړو، د کفر مغلوبېدل وغواړو، د مسلمان عزت کېدل وغواړو چې موږ ودې ته مخه کړو. موږ دا د روژې مبارکه میاشته د شپې په لوح العبد د ورځې په خوبو کې تېره کړو. دا مسلمانانو ته زه دا خواست کومه چې یو بل ته مخه ورواړي، دا پلرونه و دا زامنو ته مخه ورواړي، دا مولیان په دا منبر باندې دا خپل کلوالانو ته د دغه خطرې څخه آګاه کړي چې دغه میاشته داسې په لوح العبد کې مه تېروئ، داسې د الله جل جلاله سره بغاوت مه کوئ، د الله رحمتونو پر ځای باندې د الله عذاب ته دعوت مه ورکوئ چې پر هر کونج باندې دا خبرې ورته وسي چې په کوم ځای کې دغه ټورنمنټونه کیږي، که د لوب دي، که د کرکټ دي، که د فوټبال دي، که د پتو دي، که د چکو دي، دې خلکو باندې ګشتونه وسي چې مه کوئ د الله عذاب ته دعوت مه ورکوئ. دا نسي کېدلی چې پر دوی باندې عذاب راسي بیا به نو موږ خلاص یو. دا وچونه ده به بیا ټوله سوځي، دا ټوله به بیا بې ارامه بې سکونه وي. ځکه الله جل جلاله فرمایي ومن أعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چې څوک زما د دین زما د ذکر او اعراض وکړي مخ واړي موږ ژوند ورته تنګوو، دا ژوند به بیا ټولو ته تنګ وي. په بل آیت کې الله جل جلاله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات، چې کم څوک نیک اعمال کوي، عمل صالحات کوي، مؤمنان، موږ هغو ته پاکیزه ژوند ورکو، موږ هغو ته خوشحاله ژوند ورکو، موږ آرام سکون راحت والا ژوند ورکو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا، چې کوم څوک نیک اعمال کوي، عمل صالحات کوي، موږ د هغو په زړونو کې محبت پیدا کوو یو د بل سره، په زړونو کې به محبت وي. نو په آخر کې یو وار بیا درته وایم محترمینو چې د الله و غضب ته دعوت مه ورکوئ، د الله و عذاب ته دعوت مه ورکوئ. پرېږدئ دغه د شپې مجلسونه، دا د شپې ګپي، دا د شپې بنډارونه، دا د شپې لهو لعب، دا ټورنمنټونه، دا چکې، دا پتی، دا بورډونه، دا پرېږدئ د الله و طرف ته پر سجده سي، د الله پر در باندې پرېوځي او خپل تلاوتونو ته مخه کړئ و ذکر عباداتو ته مخه کړئ، د الله جل جلاله د رحمت غوښتنه وکړئ، د الله څخه دا دعا وغواړئ چې الله پر مسلمانانو کې اتفاق راولي، اتحاد راولي، د دوی په زړونو کې یو د بل سره مینه محبت پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. د تعلیم الاسلام رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د تعلیم الاسلام رادیو د خوا وړاندې سو. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها